دا یو خور سوال کړی وی زه د خپل خاوند سره کور کې اوسېږم او په دې کور کې زمونږ سره زما خواخیم ده او زما د خاوند خورم ده، نو روزانه د لامبل د دې د لاسه ماله حیا راځي که دا راته ګران دي چې هر سهار پاسم وسکو د هغوی په مخ کې لام، نو آیا زه تیمم کولی شم؟ الجواب چې انسان د جنابت په حالت کې په ده لازم دي چې غسل، یو سړی د جنابت په حالت کې نو په ده باندې څه دي لازم دي دی به غسل. وان کنتم جنوبا فطهروا، حدیثونه دا خبره واضحه ده، خو د دې غسل نه تیمم ته کله وړلی شي، کله اوبه نه او یا اوبه استعمالول له نقصان، دا دوه خبرې. کله فلم تجدوا ماء څه معنی اوبه ونه مومئ، دا کومې چې نشي استعمالولی دی هم داسې دی چې لږه او دې لپاره نور روایتونه چې اوبه استعمال نقصان ورکوي، نو بیا دغه ټیم کې تیمم کولی. دوه حالات دا خور په کوم حال کې دا په یو کې نو دې خور ته دا وایو مونږه چې ته د حیا د لاسه غسل نشي، د حیا د لاسه غسل نشي او بندله پکار دي چې د الله نه یېرېږي، د الله یېره دا په ټولو باندې پاسه. فلا تخشوا الناس واخشون، الله د خلکو نه مه یېرېږي، زما نه یېرېږي. اتخشونهم فالله حق ان تخشوه ان کنتم. او حیا ګوره په دوه قسمه ده، حیا څو قسمه ده؟ په دوه قسمه. یو هغه حیا ده چې شریعت زموږ نه غواړي او یو هغه حیا ده چې شریعت زموږ نه غواړي. شریعت دغه حیا نه منع کړې، د خور چې کومه حیا ذکر کړي دا په شریعت خلاف، یعنې اوس د حیا د لاسه یو شرعي کار او د شریعت یو مسله څنګه څه وکړي. همونږ دې خور ته داسې ویلی چې ته داسې وکړه، یعنې غسل د خلکو در پاسې داسې ټیم کې وکړي چې خلک کور کې مشران کور دی یا بل څه طریقه جوړېدی شي، خو مقصد د خبرې دا دی چې غسل پرېښودی دې لپاره جایز نه دی. والله اعلم.